ای مؤمنان د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اورېدو نه وروسته له هغه څخه غاړه مه غړوئ. د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغوی وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی یې نه اوري. په یقیني توګه د خدای په نزد د ساکښانو ډیره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی و، خو له ښه نه پرته که دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړو. ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایي چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی.